ښځه ستاسو په مشترک ژوند کې تاسو داسې وبولئ لکه ستاسو د کور کیلي چې د کور د کیلي باید موږ ډېر حفاظت وکړو او پرې نه ږدو چې ورکه سي، ځکه چې که ورکه سي نو کیلي مو ورکه سوله، بیا به دروازه ماتوو، بیا به د مشکلاتو سره مخ یو. نو ښځه هم همداسې ده، ستاسو د کور کیلي ده، نو کوشش وکړئ د کور کیلي حفاظت وکړئ او هغه ورکه نه کړئ. او 3 عاملونه دي په ژوند کې چې زموږ انساني ژوند راښکلی کوي. هغه پوهېږئ هغه 3 چیش دي. اول یې مهرباني ده، دوهم یې هم مهرباني ده، او درېیم یې هم مهرباني ده. موږ باید مهربانه واوسېږو. په مشترک ژوند کې مهرباني ډېره مهمه ده. نو تاسو باید خپل پر مېرمنې باندې مهربانه واوسېږئ، د هغې سره ښه چلند وکړئ او ښه ژوند پر مخ ورسره بوځئ او د هغې سره داسې ژوند وکړئ لکه هغه چې ستاسو یو لور یي. نو د یو لور سره څوک سره کم رویه کوي؟ نه، ګرانه یې لور عموما. نو تاسو مېرمنې ته په دا سترګه وګورئ او مېرمنې سره دوستانه واوسېږئ، مینه ورکړئ، نو بېرته به تاسو مینه ترلاسه کړئ. او د ښځو دپاره تر ټولو مهمترین څه چې هغې ته مهم دي هغه دا ده چې هغه خپل هویت ولري، د دې څخه خپل د هویت وانخیستل سي. مثلا زموږ په پښتني ټولنه کې زموږ ښځې هویت نه لري، هویت یې د خواښې په لاس کې یا د اندرور په لاس کې. دغه باید تاسو په مشترک ژوند کې داسې ونه کړئ. مثلا یو ښځه حتی دا ما لیدلي دي په جامعه کې حتی د خپل پوړنې اغوستلو واک نه لري، د خوښ څه به اجازه اخلي، دا رنګ پوړنۍ واغوندم، داسې پوړنۍ واغوندم. یعنې دومره یو څوک مه کنټرولوئ، دومره یو څوک مه محدودوئ. پرېږدئ هغه هم هویت ولري، پرېږدئ هغه هم تصمیم ونیسي. حتی د پلار کور ته چې په اسلام کې موږ ته ویل سوي چې د پلار کور ته تاسو کولی سئ چې ولاړ سئ، نه یو ایزلي خبره ده، اسانه خبره ده، لیکن موږ د پلار کور ته هم په اجازه وځو، د پلار کور ته هم ډېرې لانجې، بیا د یوه چا څخه رخصت واخله، بیا د بل چا څخه رخصت واخله، دا مو شروع کړي. دغه څه ته راځئ یو څه د پای ټکی کښېږدو، یو څه توجه ورته وکړو. زموږ مېرمنې هم هویت ته ضرورت لري. نو مثلا د پلار کور ته تګ ډېر عادي خبره ده، تاسو اجازه ورکړئ ولاړه سي. ولې هغه باید د پلار د کور د تګ دپاره ډېرې بهانې تاسو ته ولټوي؟ نو د ښځې دپاره د هغې هویت ډېر مهم دی. د فیصلې حق ورکول په کور کې کوچنۍ کوچنۍ فیصلې چې کېږي، تاسو خپل مېرمنو ته هم حق ورکړئ چې هغه برخه پکښې واخلي، نو بیا به هغه ځان مهم احساسوي او ستاسو سره په مقابل کې به هم ښه سلوک کوي او مینه به درکوي.